رحمت الله وبرکاتو کتونکو انتهایی د افسوس خبر دی تاسو په سوشل میډیا باندې ټول چې ګوره بس پیښور او پیښور د ګلونو ښار کې په موده پس بیا چې کوم دی انتهایی د افسوس خبر دی چې په جومات کې او بیا د زمونږ د ګلونو په ښار کې یو ځل بیا دماکه وشوله په بلا کسان پکې زخمیان دي تقریبا 50 سره پاسه زخمیان دي او تر دې دمه تقریبا 100 پورې کسان پکې شهیدان شوي دي دا خبر مجروح بابا انتهایی د افسوس خبر دی جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو ایچ ایم ټي وي ګورئ کتونکو تاسو له چې کوم دی تازه ترین خبر درکوم موږ د پیښور کوچه رسالدار کې په هغې کې چې کوم دی نو دماکه شوې ده په جومات کې په هغې کې تقریبا د 100 پورې کسان شهیدان شوي دي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو ډېر کسان زخمیان دي ډېر د افسوس مقام دی د خفګان خبره ده چې زمونږ د علاقې ته زمونږ د پښتنې خاورې ته په دې باندې چې کوم دی نو بیا څه فساد را پرېوتو چې زمونږ د ګلونو ښار پیښور چې کوم دی یو ځل بیا د هغې ښکار شو او پیښور چې کوم دی نو بیا په وینو کې رنګ بنګ پروت دی بالکل مجروح بابا مسافر دی هم خبر وي جانانه مسافره پیښور ته دعا وکړه خلاصېږي دلته اوس هم لا بمونه کال بدل شو الله دې رحم وکړي چېرته چې خوشحاله اوسئ او انشاءالله مخکې چې کوم خبر وي تاسو به موږ ځان سره خبرو